بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، د خوسیو د ساتنې د وړوکي ساختمان دی دا تاسو ته ښیم. موږ چې کوم مرکز کې د کوپکس منډلیات د فارمونو څخه دی او سویس سره نږدې د غرنۍ ساحه دلته 900 ملي متره باران کېږي او یخني ډېره زیاته وي. دلته ګروپ په شکل باندې چې د خصوصي ساتل کېږي د دپاره دغه یو ساتلي ښې ده او بیا تقریبا داسې واړه واړه دغه لري شیفونه لري او د هغې نه چې دوی د شدي د شي او دغه کوټه د ساختمان دی چې د وګوره ښه غاړه دی د هغه مخ یې خلاصه ده بیا دا چې مخ غټېدو باندې شي داسې چې دا بستر که د ده وګورې دا بستر ګوره د دوی ډېر پاک دی دا ګونه نه دغه پکې ده اوس پکې دي پروړه پکې ده په ډېر ښه شکل باندې دا څلور پنځه دانې چې دی د هفته کې 2 ځلې یا 3 ځل چې دی دا بدلوي او ممکن دا که بدل نه کړي نو دوی په مختلفو مرضونو باندې اسهال باندې یا مثلا په سینه بغل باندې چې دی بیا وویل ښاغلی معروف خیل صاحب دا هغه اخوا چې وکړي پر کومه ډېر غټ او دا چې دي ګوره دا بیا واړه دغه ځای کې دا وګوره دې ته ګوره د خیال کړی دا غټ دانې داسې نه دي که دلته ګوره دانې ورته اچولې دي دانې نه چې دی استفاده نو هسې ورته ښوده چې اوس راته رسېد ګوره دا بیا به کېږي د ګروپ په شکل باندې دا راځي دلته او د دې نه ګوره دا بېده ده دغه بېدې نه استفاده کوي او پروړه ده البته د دې سره چې دی د غلاجاتو نه هم استفاده کوي ځکه وزن د اخیستلو دپاره ډېر زیات کوي دا غټېږي یو شی جالب دی دا د بمبوټۍ ګورئ دغې ګوره دوی دلته چې دی د شپې هلته څه د دې عمر کم دی لکه دا د یخنۍ برداشت نه لري د خاطره دوی د چې د شپې دپاره د خوب دپاره یا د یخنۍ دپاره د ژمي دپاره چې دی دوی هلته پاتې کېږي نو دا یوه خوره ده دا خوره څه وګورئ دا لرګی دی یو پیپ شو دا 2 پیپ شو دا ګوره داسې خلاصېږي دا هم خلاصېږي دا هم خلاصېږي دا کولی شي چې دننه چې دی ګوره دا ګروپ چې غټ شو دا کولی شي چې هلته لاړ شي هغسې دا کولی شي انتقال کړي بیا دې خوا یې ته واړوه دا ګوره دې خوا یې ته واړوه داسې دننه یې ته راوړه دا کیمره داسې دا ګوره دا خوره موږ تاسو ډېرې زیاتې جوړه جوړو اکثر خوسیانو دپاره ګوره دا دومره جوړوالی نه لري او دلته چې دی کولی شي د ځمکې د سطحې نه هم دغه راواخلي واښه راواخلي چې مې تاسو ګوره هغه وګورئ او ګوره خوسیان ګوره دغه ته ننوتل دننه راځي ته ننوتل او داسې دا ساختمان ته وښیه ښاغلی معروف خیل صاحب دا ګوره دا خلاص دی دا ساختمان مکمل او دا ګوره دې کې دلته هوا راځي خو دا شی دی چې دا نسل د یخنۍ سره ډېر زیات مقاوم دی نو تاسو چې په کومه سیمه کې اوسېږئ هلته وړو خصوصا چې ډېر زیات پام کوو اکثر سینه بغل کېږي مسایلو باندې وړي د هغې نه د یخ باد نه چې دی بیا څه ناسې وساتي دا چې دوی ګوره دا واړه دا ټول ګوره دې بمبوټو کې اوسېږي دلته دا د یخنۍ نه بچ دي چې د دې یخني وشي او هغه ځکه هغې نه یخ نه ځي نه دا خاص هم د دغه دپاره جوړ شوي د سکري دپاره جوړ شوي او دا چون بیا غټ بیا نور دا ضرورت نه لري دغه دانه ده دا ګورئ دا دانه ده نه بعض د کوڅو ته 500 ګرامه 300 ګرامه کیلو 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو دا به د دې پورې چې مطلب د شودونه بیلیږي دې نه به استفاده کوي دا یو ښه نمونه ده هغه کسان چې باید خصوصي ساتي د خصوصو د ساتلو دپاره باید دغسې دې ولري دا کولی شي ته اوسپنه نه دی ساده اوسپنه وي دا مثلا تاسو جوړ کړئ دا ښکارې ته دا په دې شکل باندې جوړ کړي او داسې 3 او 4 دانې چې دی دا بیل کړي او دغه ساختمان هم کولی شي چې مثال درکړم عادي په د خپلو څه ورته وایي وسایل که تاسو کوم لرئ هغه راواخلئ او خصوصو دپاره جوړ کړئ خو دې سره خوبي دی چې او دغه د سطحونو سیستم که مونږ چې ته وکولی شو انشاءالله تعالی دغه سطحونه د پیپونه تاسو ته مونږ بل ځل د خیر راوارد کړو راوړو خو تاسو ته بیا غوښتل د دې نه استفاده وکړو د ده نه مخکې چې دی مخکې دی نه چې دلته راشي یو بله پروسه ده چې هغې کې باید خوسې کم از کم 7 ورځې یا 8 ورځې باید وساتل شي هلته په ځان ته ځول باندې یو باش کې لکه مخکې چې مونږ وښودل
هلته به شوده ورته ورکړي او شودونه چې کله هغې د شودو د څښلو طریقه یې زده کړله نو 10 ورځې وروسته به یې کولی شي سړی به یې په دې کې دا ښه خوشحاله امراضو نه خلاصي او مزدور پې کم لګېږي وخت پې کم لګېږي بس خالص دومره ده چې مثلا هفته کې 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد دا څنګه کېږي دا باید بدل کړي ورته دا باید نور ورواچي او میاشت یو نیمه میاشت کې چې دی دا باید ټول د مخې 2 میاشتو کې ټول د مخې دا باید وباسي بیخ نه دې ته باید نور بیډینګ راوړي پیدا کولی شي چې د ډیران په حیث باندې د دې نه استفاده وکړي تا نه هم ډېره مننه وروره بس یخ دی داسې یخ دی مو پاتې یخ